او هغه کسان چې صاحبان د نصاب وي چې پر دوی باندې قرباني واجب وي د نصاب متعلق مخکې بیان شوی دی او هغه بیا هم بغیر د عذر قرباني ونه کړي نو دغه انسان د دې واجبو په ترک په پرېښودلو باندې سخت ګناهګار دی او غاړې بندې دي ځکه په احادیثو کې د دې ډېر سخت وعید راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په المستدرک کې دا حدیث راځي من وجد ساعتا څوک چې د قرباني کولو طاقت ولري فلم یضحي او بیا هم هغه قرباني ونه کړي نو وعید دا دی سزا دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وای فلا یقربن مصلانا نو دغه انسان دی زمونږ عیدګاه ته زمونږ مسجد ته نږدې هم نه راځي کله چې ټول امت مسلمان د لوی اختر په دې ورځ باندې د اسلام یو اهم شعار ادا کوي هغه قرباني کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام یادګار تازه کوي خو په دې کې یو کس داسې وي چې الله مال هم ورکړی وي وس هم لري طاقت هم لري خو د هغه باوجود بیا هم قرباني ونه کړي او دومره عظیمه بې پروایي وکړي نو هغه بیا په کومو سترګو د مسلمانانو عیدګاه ته حاضري کوي هغه بیا په کومو سترګو د مسلمانانو مسجد ته ځي اولته بیا الله ته دریږي او بیا لمونځ کوي ځکه خو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فلا یقربن مصلانا دا دی بیا زمونږ عیدګاه ته نږدې هم نه راځي ځکه دغه کس بیا د الله رب العالمین په دربار کې د حاضري قابل نه دی چې بیا دی حاضر سي الله رب العالمین ته بیا ولاړي اگر چې دغه انسان که د اختر لمونځ وکړي لمونځ خو صحیح کیږي خو دا ډېر سخت شرم دی ډېر د افسوس ځای دی چې یو مسلمان وس لري او بیا هم هغه قرباني ونه کړي نو دا په احادیثو کې د هغه لپاره یو سخت وعید بیان شوی دی نو هر یو مسلمان که د حدیث پر دې الفاظو باندې لږ د ځان سره سوچ وکړي نو هیڅکله به هغه بیا غفلت ونه کړي هغه به دا قرباني وکړي ځکه د مسلمان شان دا دی چې هغه د عیدګاه سره تعلق لري عیدګاه ته ځي د اختر لمونځ ادا کوي ځکه د عیدګاه سره د لمانځه سره بې تعلقي دا د فساقو او یا هم د غیر مسلمانانو عمل دی نو مسلمان خو داسې نه کوي نو باید چې عیدګاه ته ځي نو هغه قرباني هم وکړي او په دې کې غفلت ونه کړي په دې کې بې پروایي ونه کړي او دلته یوه ډېره مهمه مسله ده دې ته تاسې توجه وکړئ مسله دا ده چې اوس په یو کور کې ډېری خلک اوسېږي ډېری صاحبان د نصاب اوسېږي نو اوس که د دې کور یو مشر قرباني وکړي دا نور یې ونه کړي حالانکه هغه هم صاحبان د نصاب دي د دې نورو غاړې نه دي خلاصې دا نور په ترک د قرباني باندې په پرېښودلو باندې بیا هم ګناهګار دي ځکه قرباني پر هر صاحب نصاب باندې واجب ده نو اوس که په یوه کور کې 10 کسان صاحبان د نصاب وي بعضې ګوره نارینه دي بعضې زنانه دي صاحبان د نصاب دي نو په دې ټولو باندې ځانګړې جدا جدا قرباني واجب ده په یوې قربانۍ باندې چې بس صرف مشر یې وکړي د دې نورو غاړې نه دي خلاصې دې مسلې ته ګورئ لږ توجه وکړئ بعضې خلک داسې راوتي دي چې په یوه کور کې د 100 صاحبان د نصاب اوسېږي نو دوی دا فتوا ورکوي دا مسله ورکوي چې یاره بس یو مشر قرباني وکړي د دې 100 غاړې خلاصې دي دا غلطه مسله ده په دې باندې ګورئ دوکه نه سي هسې که په دې مسله باندې دوکه سواست تر دغه حدیث لاندې به بیا راځئ چې مخکې د قرباني پر نه کولو باندې ذکر شو ځکه ته صاحب د نصاب وې ته وس لري او قرباني نه کوې نو ګورې وعید ما مخکې د حدیث درته ذکر کوي نو ګورې خلص د دې مسلې بیا درته وایم چې ښه مو سر په خلاص شي چې په کم کور کې څو کسان صاحبان د نصاب وي پر دې ټولو باندې ځانګړې جدا جدا قرباني واجب ده په یوې قربانۍ باندې د ټولو غاړې نه خلاصېږي یا خو د لوی حیوان واخلي چې په هغه کې 9 نفره شریکان سي یا دې هم په کوچني حیوانانو کې پسونو کې یا دا شان په وضو کې
ځانګړې یوه قرباني واخلي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.